زموږ په ښار کې شناختکار څوک نه لري. ورته په نادرا کې د علاوالدین په نامه افسر ناست دی. دی څه درته وایي؟ ستا به هر څه پرایي، ستا به هر ثبوت دي. د علاوالدین په نامه افسر څه درته وایي؟ وایي ستا د نکاح د مور نوم څه شو؟ ستا د نیکه د خور نوم څه شو؟ موږ اول د واره و دې بې غیرته ته وایو چې زه ستا څه دا پوښتنه کوم چې ستا د نیکه خور نوم څه شو؟ ته زما څه د نیکه د مور پوښتنه کوې؟ یا ته دا وایه دا الفاظ استعمالوې یو سړی درلی ته څه ورته وایه وا کوژک څو کیلومتره و؟ دا د علاوالدین افسر و دې وطن و پښتنو ته وایي. تا اول د واره دا پوښتنه د ځانه سره وکړه چې ته څوک یې؟ که دې چیرې ور وښول ستا شناخت کارت جمع کېږي. که دې چیرې د نیکه مور نوم نه ور وښاوی سره په صاف شولې دی څه درته وایي؟ وایي ته ورشه یو 5 کیلو شنې چاوې راوړه، ریکارډ خو یې ګرده پراتی، پر پلانکي دوکان یې کښېږده. تا ته وایي ته یو پارسل برارانه شه، پر پلانکي دوکان یې کښېږده. تا ته وایي چې ما ته د بیرو کارټن راوړه، د شرابو کارټن راوړه، ته یې پر ځای کښېږده. بیا زه ور وځم ولې که دې چیرې نه کښېښوی دی ستا پر 5 کیلو شنو چاو باندې هم ستا شناخت کارت در ملا کوي. که دې چیرې معمولي قدر خبره ورسره وکړ هم ستا شناخت کارت بلا کېږي. ستا په نادرا کې د پیسو بازار ګرم دی. ورشه و دې علاوالدین افسر ته ته ووایه چې تا اوله ورځ راغلی، ته د څو پیسو سره راغلی؟ اوس ورته دی وګوره پوښتنه چې وکړه دی عرب پکې دی. ولې زموږ د ښار مشران څوک نه ورته درېږي؟ ولې ډي سي نه ورته درېږي؟ ولې دا برګېډیر نه ورته درېږي؟ د زنده‌باد او د مرده‌باد نارې خو ډېرې وهلی سو، په دندلۍ مې ښه سر خلاصېږي چې پلانکي دندلې وکړل، پلانکي دندلې وکړل. موږ اول وده ته دا وایو سته راسه یو وارې په نادرا ننوځه، هلته د مرده‌باد د زنده‌باد ناره وکړه. دی در دې ستونې ونیسه چې تا کم وخت پرې ایښی دی په پنجاب کې شناخت کارت په ټلیفون جمع کولی سې، په کراچۍ کې په ټلیفون شناخت کارت جمع کولی سې، په کوټه کې سم جمع کولی سې. که چیرې چمن له رالې ستا شناخت کارت هېڅ حیثیت نه لري، ته به د دنیا هر شی لرې او ورته کښېناستې. دی زیمړی به دی پوښتنه درڅه وکړي چې د شیطان به دی ورته پام، ولې دی خو غټ شیطان دی، دا شیطاني چمونه د دوی زده دي. دی و تا ته وایي وایي کوژک 2 کیلومتره و. ته چې دا خبره کوې چې زما د نیکه د مور پوښتنه کوې یا د کوژک کیلومتر پوښتنه کوې. که چیرې اول دې زموږ دا مسله خدای را حل کړي چې دا حل شول د دا علاوالدین د نامه کس به دا ټول پښتون قام واوري، بیا به په نیټ کې وګوري چې د علاوالدین کس د نامه سره بیا څه سوي دي. یا به دی موږ د دې بلوچستانه ورکوو، یا به پښتون قام شناخت کارتونه به په هغه ورځ سمیږي. که چیرې دی دلي و په قرآن کې یا پر شناخت کارت خوند واخلې یا یې پر لوکل خوند واخلې. زموږ وطن تباه و برباد دی،
موږ به کوم ځای ګنډو چې یو ځای ګنډې بل ځای چیرې سي؟ ولې د وطن مشران په دې کې سوچ فکر نه وي؟ په دندلۍ مې ښه سر خلاصېږي، په پیسو مې ښه سر خلاصېږي، صرف خالي ودا ته ولاړ یو چې مرداباد و زنداباد نارې ښوولی سو. ته یو پلا وطن را سم که، ته یو پلا پښتون کان د تکلیفه خلاص که، بیا به موږ وطن ته د زنداباد نارې مو، د خوشحالۍ نارې به مو، د شپازۍ به هم کوو، هر څه به موږ کوو، خو زموږ په وطن کې خوشحالي نشته. یو علاوالدین ناست دی، څوک دې ولاړ کړي. انشاءالله دا وعده موږ دې سره کوو چې دا لغړی به ولاړوي، د ښار قبایلي مشر یې نشي ولاړولی، دا لغړی به ولاړوي. څنګه علاوالدین دی چې نه ورکېږي؟ بیا به دوی واورئ چې موږ هېڅوک پر دې قدم نشي اخیستلی. اوس د دې سړي ثبوت وګوره چې هر څه لري، د 100,000 روپۍ علاوالدین ځینې اخیستي دي. ته پښتون یې، دا پښتون دې ته مه وایاست. پر دې باندې د 100,000 روپۍ ورکړي دي علاوالدین ته چې د نیکه د مور نوم یې نه دی زده، یا د نیکه د خور نوم نه دی زده، یا د خاله د لور نوم نه دی زده. دا وطن دا رقم دی چې زه پر جوړ ریکارډ وده ته 100,000 روپۍ ورکوم. د دې دې پوښتنه وشي، د دې دې زموږ مشران پوښتنه وکړي. که چیرې نه کوي بیا به انشاءالله لغړی په خپله کوي. کور مې ودان یو جان منن.